لکه ښکلی مثال پرې درکړم دا زموږ سره چې کورونو کې دا زموږ دا ښځې دي دوی کله ناکله داسې څه وکړي چې موږ له غوسه راشي خیال دی که نه دی او که ته په دې غریبې ګزار وکړي تا به څوک منع کړي د الله نه علاوه دغه ټیم کې څوک منع کولی شي او که ته یې وکنځې غریبه تا ته ناسته ده څه به ووایي تا ته ته به له مور پلار هم وکنځې خاندان به له هم وکنځې تا ته به څه ووایي کیدای شي ته یې طلاقه کړي څه به وکړي غریبه څه کولی شي دې ټیم کې غوسه مزه نه کوي او ځکه موږ یو پیر یو مجلس کې ناست وو څه علما مو څه کسانو په ملک کې یو ځای کې پروګرامونه هلته دا دغه روان شو چې لکه پلانې چې دی دی کور کې ډېر تکړه دی او دی داسې دی او هغه داسې دی کور کې چې سړی داسې ښایي کور کې چې سړي یو دغه یې داسې یو دغه یو ما ګوره دا خبره نامناسب ده که زه داسې ووایم چې پلانې ښه زورور دی او زما په هغه باندې ښه روب داب دی دا خبره ځای نیسي که نه ځای نه نیسي ولې ځای نیسي سړی دی او څه دی زورور دی ښه زه دا ووایم چې زما ښځه سمه مې یرولې ده او سمه یریږي او لازم به دې نه یریږي تا د کور کې ناسته ده کمزورې ده د داسې مخلوق په مقابل کې د زور خبرې کول دا د درنو خلکو کار نه دی که نه خبره زما غلطه ده بلکې زه دا وایم که دې زما خبره غلطه چې کله سړي خپل زور او د ښځې زور یو ځای کوو چې یعنې زه په خپله ښځه زورور یم او زه داسې دی د خپل ځان بېعزتي کوي که نه ازمری چې د پیشو سره تلي بېعزتي د چا ده د ازمري ده که د پیشو ده ته ازمری راغستی د پیشو سره دې تلی کې اچولی دا ظلم نه کې د پیشو سره پیشو وګوره یا دې په شان اوس زنانه کمزورې ته خپله خبره د هغې په مخ کې سینه ټپوې سینه به داسې چا په مخ کې ټپو چې هغه زوروري بیا به وګورو نه هسې دا خبره مې دې پورې کوله چې مخامخ تا ته کمزوری او ته غوسه شي او ته غوسه کنټرول کړي دا ګران کار دی که نه اسان دی او چې مخامخ زوروري او ته غوسه کنټرول کړي دا ګران کار دی که اسان کار دی اسان دی بله لار نشته ته به لازم غوسه کنټرولوي نو الله دې موږ له طاقت د دې راکړي چې موږ د کمزورو په مخ کې غوسه کنټرول ساتو